سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. زه میرویس درته د ټیکنیکل میرویس یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا د یوې نوې او ښایسته ویډیو په وړاندې کولو کې حاضر شوی یم. دوستانو، نن ویډیو ډیره زیاته مهمه ده او ډیره خوندوره ویډیو مو ده. که مو ویډیو وکتله نو ضرور به مو خوښیږي. ویډیو مو نن د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو چې یوه روغه ویډیو خرابه کړو، یعنې داسې خرابېده نه چې د همیش دپاره یې خرابه کړو، داسې خرابه کړو یعنې که چېرته زموږ یو مهمه ویډیو وي او غواړو چې هغه د نورو څخه داسې پټه او محفوظه وساتو چې ښکاري به خو نه به یې هغوی پلی کولی شي، نه به ورته خلاصېږي، نه به یې هم کاپي کولی شي او نه هم کټ کولی او نه یې هم ډیلیټ کولی شي، او یوازې به موږ کولی شو چې دغه ویډیو راخلاصه کړو. نو زه د ویډیو په لور دلته ما سره یو دانه ویډیو ده په ډیسکټاپ کې. لومړی زه تاسو دا در وښیم چې آیا دا روغه ده که خرابه ده. نو په دې ډبل کلیک کوم، دا اپلای کوم چې ګورو چې دا روغه ده که خرابه ده. لږ صبر ورته وکړو، دا راخلاصه شي. ګوره دا ویډیو روغه ده، صحیح ده، په پوره ډول سره روغه جوړه ویډیو ده. اوس زه غواړم دا روغه ویډیو وه دوستان، لکه څنګه چې تاسو وکتله. اوس زه غواړم چې دغه ویډیو خرابه کړم، یعنې داسې خرابه کړم چې نه یې څوک پلی کولی شي، نه یې کټ کولی شي، نه یې ډیلیټ کولی شي او نه یې هم ځان ته کاپي کولی شي. یوازې به مونږ دا حق ولرو چې دا بیا خلاصه کړو او ویې ګورو. نو د دې دپاره به راشو په دې ویډیو باندې به رایټ کلیک وکړو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو الان د اخیر اپشن پراپرټیز ته به یې لاړ شو. دلته چې مو کلیک وکړو نو دلته به بیا په سیکیورټي باندې کلیک وکړو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو بیا به تاسو دلته په دې ځای کې خپل یوزر پیدا کړئ. نو زما یوزر اوس دی د میرویس په نوم. کمپیوټر ته چې کوم نوم تاسو ورکړی دی نو تاسو بیا په هغې باندې کلیک وکړئ. نو دا دی په دې کلیک، بیا چې مو په دې کلیک وکړو نو دلته بیا په ایډیټ باندې کلیک ورسره وکړو. نو په ایډیټ کلیک کوو. کله چې مو دلته کلیک وکړو بیا به هماغه کار ترسره کړو، خپل یوزر نوم به بیا دلته بیا را پیدا کړو. نو زما یوزر دا دی. تاسو یعنې یوزر نیم دا معنی چې تاسو کمپیوټر ته کوم نوم ورکړی. کله چې وینډوز من کمپیوټر ته کوو هغې ته چې کوم نوم ورکوو نو هغه دلته راځي. نو زما د کمپیوټر نوم دا دی. کله چې مو دا کلیک کړه په دې باندې نو دلته دغه 5 شپږ 4 خانې چې دي دغه دا ګوره اوس ټیک مار نه دي، ټولې خالي دي، دا چک باکسونه ټول خالي دي. نو اوس به موږ دا ټیک مار کړو، داسې یو به ټیک مار کړو. کله چې دلته به یو کلیک وکړو ټول په خپله ټیک مارېږي. نو ټول صحیح سو یعنې ټیک مارک سو. اوس به په دې اپلای باندې کلیک وکړو او دا به یس کړو او اوکې او اوکې. نو اوس به کمپیوټر یو ځل ریفریش کړو. ګوره کمپیوټر مو ریفریش کړو. اوس راځو د ویډیو ته، هماغه ویډیو ده غواړو چې پلی کړو. نو رایټ کلیک وکړو او پلی کوو. نو ګورو چې څه کېږي. ګوره ویډیو نه پلی کېږي. ګوره وینډوز میډیا پلایر کن ناټ اکسس د فایل. ګوره ځینې خلکو دا نو اوس داسې شوه لکه خرابه ویډیو چې شوه. که په هر یو شي کې ته پلی کوې، که ویل سی کې پلی کوې، که هر یو کې. ګوره مثال زه په یو بل دغې کې په دې ویل سی کې پلی کوم. ګوره په دې کې هم نه پلی کېږي، یعنې داسې ښکاري چې دا ویډیو خرابه شوه. مثال دا زما تر ټولو مهمه ویډیو ده دلته پرته ده، صحیح ده. نو دا خو اوس خرابه ښکاري، هېڅوک یې نشي دغه کولی. نو که څوک راځي دا ګوري چې نه پلی کېږي، خرابه ده، نو زړه یې ورته کېدای شي تنګ شي او غواړي چې ډیلیټ یې کړه. نو دلته په دې باندې رایټ کلیک کړه او دلته ډیلیټ. نو ګور ویډیو ډیلیټ کوي. You will need to provide administrator permission to delete this file. یعنې نه ډیلیټ کېږي. ګوره که زه هر څه وکړم دا ډیلیټ کېږي نه دا ویډیو. نو ټرای اګین یعنې نه کېږي. که څوک غواړي چې ځان ته یې کاپي کړه یا یې کټ کړه، ګوره که کاپي کړه دا کاپي سو. مثال زه غواړم چې خپل یو اس بي ته ولېږم، انتقال کړم. د مثال په ډول دا زما یو اس بي ده او دلته یې پیسټ کوم. پیسټ. نو دلته کار نه کا. یعنې دا اوس داسې ویډیو سو چې نه یې څوک لیدلی شي، نه یې کاپي کولی شي او نه یې هم کټ کولی شي. دا زموږ مهمه ویډیو وه. مثال دا زما تر ټولو مهمه ویډیو ده. نو په دې باندې مې داسې یو قانون ولګو چې نه به چاته ښکاري. په اصل کې دا روغه جوړه ده، خو هېڅوک اوس نشي کولی چې دا راخلاصه کړي. نو دوستانو ویډیو همدومره وه. که تاسو زما په چینل کې نوي یاست نو چینل در سره خامخا سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. تر بلې یوې خوندورې ویډیو چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان.